زلزله ځپلیو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغان سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې د هرات ولایت په زلزله ځپلیو سیمو کې د لاټون او ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل. دوی همدارا زیاته کړه چې د شنبې ورځې په شوې زلزله کې د هرات په بېلابېلو سیمو کې 14 کلي په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د افغان سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزي رسنیو ته ویلي چې په لومړۍ او دویمه ورځ مو 14 ټیمونه درلودل چې 7 د ژغورنې او 7 نور یې روغتیایي ټیمونه وو. 14 نور ټیمونه هم له نورو ولایتونو هلته لیږل شوي. اوس هرات کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او د افغان سرې میاشتې ټولنې رئیس سیمه کېدی او چارې تنظیموي. د شرفزوی په وینا په ځینو سیمو کې فرعي توګه عملیات لا هم روان دي. هغه زیاته کړه چې عملیات په بریالي توګه پای ته رسېدلي او په وینا یې څوک تر خاورو لاندې نه دي پاتې. همدغه راز د افغان سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه زلزله کې د مړو شویو کسانو شمېر له 2400 کسانو اوښتی دی. په ورته مهال له لومړۍ خونړۍ زلزلې وروسته څو ځله په پرلهپسې توګه دغه ولایت کې زلزله شوې ده. تازه نن هم دوشنبه د تلې 18 هرات کې یو ځل بیا زلزله شوې ده. تر اوسه د یادې زلزلې له کبله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې د یادې زلزلې مرکز د رباط سنګي ولسوالي وه او د زلزلې ټکانونه د یادې ولسوالۍ په 10 کیلومترۍ کې هم حس شوي دي.